عامه تاسیسات ته زیان رسوونکو سره به د ښاروالۍ د اصولو سره سم چلند کېږي. د تخنیک او سکتور امنیت د معلوماتو له مخې د څلورمې ناحیې اړوند عمومي حوزې ته څیرمه ځینو کسانو غوښتل چې خپل سري ډول تصرفات وکړي او خټې یې پر سړک جوړې کړې وي چې کار یې بند سو او د قانون مراحلو د طی کولو لارښوونه ورته وسوه. همدارنګه د درېیمې ناحیې اړوند کارتلګن سیمه کې ځینو اشخاصو غوښتل چې په خپل سري ډول یو مارکیټ جوړ کړي چې زیرخانو لپاره د ښاروالۍ پر پلو لارو کیندنې کړې وه. یاد کار بند سو او هغوی ته د قانوني اجازې د ترلاسه کولو سپارښتنه وسوه. په همدې ناحیې کې شمېر کسانو هڅه کول چې د ښاروالۍ پلې لارې د هټیو لپاره وکاروي او کانتینرونه پرې جوړ کړي چې دا کار هم بند سو او لاره د خلکو پر مخ بیرته خلاصه سوه. همدارنګه بل کس د ښاروالۍ اړوند چرۍ تخریب کړې وه چې ورته د بیرته رغولو سپارښتنه وسوه. په ساحه کې یو کس چې غوښتل یې د مارکیټ د اجازې له مکتوب څخه په استفادې له نقشې پرته د ښاروالۍ بېدوا په همدې توګه د ښار په مځکه نور تاسیسات جوړ کړي، کار یې بند سو. سربیره پر دې د ښار په ډېر شمېر نور ناحیو کې ځینو کسانو غوښتل چې د ښاروالۍ پر پلو لارو تګ وکړي چې دا کار هم بند سو او کیندل سوي کندې بیرته ډکې سوې. د یادونې وړ ده چې د ښاروالۍ له لوري ګمارل سوي ټیمونه به دوامداره توګه د خپلو کړنو د مخنیوي په موخه خپل کمپاینونه روان ساتي.